بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او خوږو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځئ چې نن په یو داسې څیز خبرې وکړو چې موږ او تاسې ورسره همیش لاس په ګریوان یو، لکه پیپټیک السرز یا د معدې زخم یا د معدې قرحه، چې په عام ډول سره ورته د معدې زخم ته ویل کیږي وایي. خو له دې نه مخکې له تاسو ټولو نه خواهش کوم چې زما صفحه د سره زما چینل سره سبسکرایب کړئ او همیش لپاره سره خپل معلومات تاسو سره زه شریک کړم. نو راځئ چې د معدې زخم په باره کې خبرې وکړو، د معدې د زخم د اسبابو باره کې خبرې وکړو، د معدې د زخم د درملنې په باره کې خبرې وکړو، څنګه کولی شو چې موږ د معدې د زخم څخه ځان وساتو. تقریبا په افغانستان کې په سلو کې د 80% څخه هم زیات ډیری ناروغان د دغه ناروغۍ سره لاس په ګریوان دي، خو متاسفانه چې یا په وخت درملنه نه کوي او یا هم د درملنې په دوز باندې نه پوهېږي، د درملنې په استعمال باندې نه پوهېږي، او زموږ ډېری ورونه د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ دي، او حتی چې دغه پیپټیک السرز بیا نور اختلاطات ورکي او مختلف د تکلیفونو سره ناروغان مخامخ شي. نو پیپټیک ulcer is a break in the gastric or duodenal mucosa that arise when the normal mucosa defensive luminal factor are impaired or overwhelmed by aggressive luminal factor such as acid and pepsin. By definition, ulcer extended of the muscular and mucosa and are usually over 5 millimeter in diameter. یعنی پیپټیک السر د معدې او د اثنی عشر او البته د مرۍ د دننۍ برخې د خلاص زخم څخه عبارت دی. څه رقم؟ د معدې، اثنی عشر او د مرۍ د دننۍ برخې د خلاص زخم څخه عبارت دی چې پراخوالی د 15 ملي مترو څخه زیات او ژوروالی تر میکوزا د لاندنۍ طبقې پورې وي، د میکوزا تر لاندې پورې وي. یا که په داسې ډول سره ووایو که د التهابي وتیرې له امله د معدې او اثنی عشر مخاطي طبقه په بشپړ ډول له منځه لاړه شي، د زخم په نامه یادیږي. او ایروژن به هغه حالت ته وایي چې ویجاړېدنه یوازې د مخاطي طبقې په اپیتیلیل برخه کې وي چې ښایي څو ورځو کې ښه شي. د ځای له نظره زخم د معدې، اثنی عشر، مرۍ، کوچنیو کولمو او په هغه برخو کې چې د ګاسټروانټریک انستموزس سره نږدې وي او د مایکل ډیورټیکل چې په فولادي ډول دیوالي ژوونکې یا حجرې پاتې وي منځته راځي. که قرحه په دیافراګماتیک هرنیا کې په دیافراګماتیک چوره کې وي، د کیمرون لیژن په نوم یادیږي. د پیپټیک زخم غوره ګیله د اپیګاسټریک ناحیې دردونه دي چې وروسته پرې باندې خبرې کوو. پیپټیک السرز د موقعیت له نظره البته په دوو برخو باندې تقسیم شوی دی چې یو ته ګیسټریک پیپټیک السرز ویل کیږي او بل ته ډوډینل پیپټیک السرز ویل کیږي، او یا هم په پښتو کې ګیسټریک پیپټیک السرز لکه د معدې زخم او ډوډینل پیپټیک السر لکه موږ ورته د اثنی عشر یا د کوچنیو کولمو د لومړۍ قطعې زخمونه ورته ویل کیږي ویلی شو. یعنی د معدې زخم او ډوډینل السر چې د ډوډینل پیپټیک السر چې د اثنی عشر یا د وړو کولمو زخم ورته ویل کیږي. ګاسټریک انډوډینل السرز دا چې په کومو موقعیتونو کې رامنځته کیږي، څنګه رامنځته کیږي او ولې رامنځته کیږي، دا به د اسبابو کې بحث وکړو. خو دغلته د معده تقریبا د کارډیاک برخې څخه ښکته لکه د فنډس برخه ده، باډي ده، انټروم ده او بیا
پایلوریک سپنکټر د پایلوریک سپنکټر څخه وروسته بیا د کوچنیو کولمو برخه شروع کیږي چې ډوډینوم ورته ویل کیږي. د ډوډینوم اکثرا دغه السرونه په دې ډوډینوم برخه کې رامنځته کیږي چې ډوډینل السرز ورته ویل کیږي. که چېرته په معده کې رامنځته شي پیپټیک السرز ورته ویل کیږي. البته د معدې ډېر مساعدونکې برخه چې دی د زخم پکې رامنځته کیږي هغه د معده دوه انحناوې لري یا دوه کروچر لري چې یو ته لیجر کروچر ویل کیږي او بل ته ګریټر. اکثرا دغه زخمونه په دې لیجر کروچر کې رامنځته کیږي او ګریټر کروچر کې رامنځته په ډېرې کمو واقعاتو کې. یعنې معده خپله د رفداره اپیتیلوم په واسطه باندې پوښل شوې چې د هغې د حجرو څخه د معدې غدوات جوړ شوي دي. دغه غدوات مخاطي او اندوکرایني حجرې لري چې په فنډس کې په اټروم کې همدارنګه په باډي کې یعنې پرټل سیلز حجرې هغه چې په فنډس کې او په انټروم کې موقعیت لري چې د HCl یا هایدروکلوریک اسید همدارنګه د انټرانسیک فاکتور چې د ویټامین B12 لپاره مهم او جذبونکی فاکتور دی یعنې اړین ده د فنډس د برخې څخه د انټروم د برخې څخه البته د پرټل سیلز په واسطه باندې افرازیږي. همدارنګه په باډي کې د چیف حجرې یا د چیف سیلز دي چې د پیپسینوجن افرازوي. په انټروم کې د پاریټل حجرو څخه برسیره یو شمېر نورې حجرې هم شته لکه جي سیلز چې ګیسټرین افرازوي، همدارنګه ډي حجرې یا ډي سیلز چې ورته ویل کېږي سوماتوستاتین افرازوي او همدارنګه موکوزل سیلز چې موکوزا افرازوي. خو HCl یا هایدروکلوریک اسید او پیپسین د معدې د اساسي افرازاتو څخه دي چې تر ټولو مهم او ډېرې برخه یې تشکیلوي چې د معدې د مخاطي غشا معافوي. د معدې تیزاب په نارمل او تنبوهي حالات کې ازادیږي. په نارمل یا بزل حالات کې د معدې تیزاب په 24 ساعتونو کې د واګس اعصاب تر کنټرول لاندې افرازیږي. یعنې چې د شپې لخوا زیات او سحر کې لږ وي. د شپې لخوا د زیاتوالي اکثرا علتونه د پاراسمپاتیک تنبیه ده چې د پاراسمپاتیک تنبیه له کبله نه واګس اعصاب چې د سمپاتیک او پاراسمپاتیک په واسطه معده همیش له پاراسمپاتیک اعصاب په هضمي سیستم په ټولو برخو باندې البته د تنبیه کوونکي تاثیر لري او سمپاتیک سیستم چې دی دا د نهي کوونکي تاثیر لري. نو په دې خاطر باندې د شپې لخوا د نوموړي د افرازاتو مرحله تنبیه وي، جاري وي، زیاته وي، یعنې تنبیه زیاته صورت نیسي. نو تنبیه حالات کې هستامینرژیک ریسپټورونو دا تنبیه حالات د هستامینرژیک ریسپټورونو پورې تړاو لري چې د هستامین د تنبیه په واسطه د انټروکرومافین حجرو څخه ازادیږي او د معدې تیزاب په اکثرا دریو پړاوونو کې افرازیږي چې یو اول پړاو ته سیپالیک فیز، ګیسټریک پړاو یا ګیسټریک فیز ورته ویل کېږي او هم دریم پړاو ته د کولمو پړاو ورته ویل کېږي. یعنې د معدې تیزاب په دریو پړاوونو کې په داسې شکل سره چې کله د خوړو په لیدلو سره، د خوړو په بوی کولو سره او د مزې سره پیلېږي. نو په دې وخت کې د واګس اعصاب یو تنبیه چې صورت نیسي، یعنې چې څوک خوراک وویني، خوراک او مزه حس کړي نو تنبیه کېږي چې دغه حالت او په معده کې د HCl افراز زیاتېږي چې دغه حالت سیپالیک فیز ویل کېږي. او ګیسټریک فیز بیا د تیزابو افراز په دې میکانیزمونو پورې اړه لري لکه چې د خواړه معدې ته دننه شي، د معدې د پراخېدو له امله تیزاب او ګیسټرین ازادیږي. د خوراکي توکو امینو اسیدونو د ګیسټرین افراز تنبیه کېږي. همدارنګه د کولمو پړاو چې هغه حالت ته ویل کېږي چې کله مثلا خواړه کولمې ته داخل شي په دغه وخت کې د معدې تیزاب افرازیږي. اوس راځو کامن کاسز یا هغه عمده علتونه چې د معدې د زخم یا د پیپټیک السر سبب کېږي. نو په دې باندې به موږ ځان پوه کړو. یعنې که چېرته موږ په دې باندې پوه نه شو چې د معدې د زخم اساسي اسباب څه شی دي نو موږ څنګه کولی شو د پیپټیک السرس درملنه وکړو. نو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په دې باندې پوه شو چې د پیپټیک السرس کامن کاسز او ان کامن کاسز کوم شیان دي باید موږ په دې باندې پوه شو. اول H پایلوري یا هلیکوبیکټر پایلوري انفیکشنز دا چې ډېری وګړي په دغه باندې اخته شوي دي او تقریبا ډېری واقعات لري چې دغه او داسې ویل کېږي چې H پایلوري ډېری واقعات
په ډوني روم کې رامنځته کیږي، نه په کمن کاسز د ډورینل السر د اچ پیلوري او ان کمن کاسز بیا د پیپټیک د واخې د ګیسټریک السر د اچ پیلوري. همدارنګه انسایډ د چې انسایډ دپاره بیا داسې ویل شوي دي چې ډېری واقعات یې په ګیسټریک کې رامنځته کیږي او ان کمن کاسز د ډورینوم لپاره ده. همدارنګه سټرس السر ده، یعنې سټرس د تشویش او د پریشاني له وجې چې هغلته د واګس اعصابو د تنبیه له کبله د اچ سی ال د افراز زیاتوالی رامنځته کېږي. د اچ سی ال د افراز زیاتوالي په صورت کې ناروغ ته پیپټیک السرز پیدا کېږي. بیا ان کمن کاسز کې هم ګیسټرونوما ده، لکه هایپرپلازیا ده، سیستمیک ماستوسایتوسس ده او میالو پرولفرایټیف سینډروم ود د بایزوپیلیا او بل وایرل انفیکشن ده لکه سایتومیګل وایرس ده، هرپس سمپلکس وایرس ده، neurovascular insufficiency لکه کوکاین دي، اسکیمیا کاسد بای ده، استروزس آف د سیلیاک آرټري ده، لکه ریډیشن ده، ریډیشن کې نشوای ورکول شي، موبیلایزیشن ده او بل کرون ډیسیز ده، ټایپ 1 ټایپ 2 امیلودوسس ده او بل نایروسس سینډروم ده، پرولپریا او کانټیا ټاردا ان ادر ډرګ او بل مایکوپلیټ او ایډوپاتیک. ادر ډرګس کې لکه پوتاشیم کلوراید ده، وبخښئ لږ زما دستونه نن سم نه ده، نو ادر ډرګس کې پوتاشیم کلوراید راځي لکه او بل بایپو سپانټیس او بل مایکو پلات او ایډوپاتیک هغه چې اسباب معلوم نه وي، لکه السر رامنځته شوی اوسیږي خو اسباب معلوم نه اوسیږي. ښه د اچ پیلوري انتان د مداخلې دپاره یو تصویر ده چې اچ پیلوري انتان ده، دغه نښه د اچ پیلوري خو یو ګرام نیګیټیف بکټریا ده، د هغې یو نښه ده. او کله چې یو پیپټیک السرز رامنځته شي نو په ناروغ کې کوم اعراض علایم رامنځته کیږي چې هغه اعراض او علایم عبارت دي: اول د هیډ برن، لوس اف اپیټیټ، وامیټینګ، نایزیا، بلوټینګ، برپینګ، وایټ لوس، ډل پین، برنینګ، فاتیګو. دغه هغه اعراض او علایم دي چې په ناروغ کې د هغه له کبله رامنځته کېږي د پیپټیک السرز له کبله. البته دا به په پښتو کې ووایم یو پیره ځکه چې ډېر مهم دي، لکه د زړه سوخت، لکه د اشتها خرابوالی، کانګې، زړه بدوالی، هډکي کول، وزن د لاسه ورکول، د صحیح درد او سوخت او ستړتیا. نو دغه هغه اعراض او علایم دي چې مربوط د پیپټیک السرز کېږي. موږ په دوو برخو باندې وویشو چې یو ته مو ډورینل السر پیپټیک السر مو په دوو برخو وویشو چې یو ته مو ډورینل السرز ویلې او بل ته مو ګیسټریک السر وویلې. نو دغه د ګیسټریک السر او د ډورینل السر ترمنځ فرق څه شی دی؟ نو راځئ چې اوس په دې هکله باندې پوه شو چې کله یو ناروغ په کومو اعراضو په کومو علایمو سره راشي چې موږ وایو چې دلالت دا په دې کوي چې دغه ګیسټریک السر دی، او کله یو ناروغ په داسې اعراضو او علایمو سره راشي چې موږ وایو دغه ډورینل السر دی. نو اکثرا لومړی پکې تر ټولو مهم فاکتور چې دی هغه عمر دی، چې د عمر له نظره ډورینل السر چې دی اکثرا د 30 کلنۍ څخه تر 40 کلنۍ پورې، اکثرا د 50 کلنۍ نه ښکته رامنځته کېږي، خو د 30 تر 40 پورې چې دی سپیشل یعنې کمن کس په دغه کسانو کې ډېری واقعیت په دې کسانو کې رامنځته کېږي. خو ګیسټریک السر چې ده بیا د 50 تر 60 کلنۍ پورې ډېری واقعیت او د 60 کلنۍ څخه پورته هم واقعیت یې ډېر دي. او بل مهمه خبره دا چې ډورینل السر اکثرا سیده چې ټول نه اکثرا په میل کې رامنځته کېږي، او ګیسټریک السر یا د معدې زخم چې اکثرا په فیمیل کې رامنځته کېږي، یعنې ډورینل السر په نارینه‌و کې او ګیسټریک السر چې دی اکثرا په زنانو کې رامنځته کېږي. او د وظیفې له نظره د ډورینل السر چې ده
اکثرا په هغه کسانو کې چې هغوی ډېر د سټرس لاندې د تشویش لاندې د هغه لاندې اوسېږي په نوموړو کسانو کې رامنځته کېږي او ګیسټریک السر چې ده هغه بیا اکثرا په دواړو دې پورې مربوط نه کېږي چې مثلا د سټرس یا د هغه لاندې ده او که نه ده. بل درد د ډوډینل السر دردونه چې دي د اپیګاستریک او ډسکمفارټمنټ دي، ډسکمفارټ دردونه لري او د ګاستریک السر چې ده دا هم اپیګاستریک خو کن راډیا ټو باک مثلا د شا او مخې ته اکثرا شاته خواته ډېر انتشار کوي او خو د ډوډینل السر چې ده په ډسکمفارټ دي. او بل واقعات یې اکثرا د ډوډینل السر چې د 2 نه تر 3 ساعتونو 2-3 hours after eating at midnight او د ګیسټریک السر چې ده immediately after the eating ده او یعنې د 2 نه تر 3 ساعتو پورې وروسته د خوراک څخه چې کوم دردونه رامنځته کېږي ناروغ په لږه کې چې کله ډوډۍ وخوري د ډوډۍ څخه 2 یا 3 ساعته وروسته ورته یو ناروغ ته یو درد را پیدا شي یا په نیمه شپه کې ورته درد پیدا شي، دغه دلالت په کولمو زخم باندې کوي. او که کله ناروغ ډوډۍ هغه کې وخوري خو د ډوډۍ سره متصل ورته درد پیدا شي، دغه ناروغان بیا اکثرا د معدې په زخم باندې دلالت کوي. او بل د ډوډینل السرز چې ده یا د کولمو زخم چې ده هغه په ولږه کې ډېری واقعات چې دي د په ولږه کې ناروغ ته درد احساس کوي ناروغ، خو ګیسټریک السر چې ده دغه ناروغان بیا په مړښت کې د چې کله ډوډۍ وخوري نو د درد احساس کوي. همدارنګه د ډوډینل السرز ناروغان د خوراک سره درد ریلیف کېږي، درد له منځه ځي، خو د ګیسټریک السر چې د لاینګ ډاون اور وامیټینګ د کانګو سره او د لاین ډاون سره دغه ناروغانو درد له منځه ځي. او د ډوډینل السر ډیوریشن د 1 نه تر 2 میاشتو پورې، خو د ګیسټریک السر ډیوریشن د فیو ویکس پورې ده. وامیټینګ په ډوډینل السر کې ان کمان، په ګیسټریک السر کې کمان ده. همدارنګه د اشتها په ډوډینل السر کې ګوډ ده او په ګیسټریک السر کې اشتها ګیسټریک السر لري. د ګیسټریک السر ناروغان اشتها لري. they have appetite but afraid to eat، مګر دغه ناروغان ډارېږي، د خوراک کولو نه ډارېږي. او بل د غذا یا خواړه نو د ډوډینل السر چې ده ګوډ eat to relieve the pain، یعنې دوی ښه خوراک کوي تر څو چې دوی خواړه وخوري او وږي واوسېږي، یعنې چې کله خواړه وخوري دغه درد دوی له منځه ځي. خو ګیسټریک السر ناروغان بیا د درد له وجې چې موږ ډوډۍ وخورو، موږ ته چې وایي چې موږ غذا وخورو موږ ته درد پیدا کېږي، نو د درد له وجې دغه ناروغان د غذا نه اخلي. بل وایټ ډوډینل السر ناروغان چې دي خپل وزن د لاسه نه ورکوي، یعنې they have a good appetite don't lose weight، دغه ناروغان ښه اشتها لري او د خپل وزن د لاسه نه ورکوي. they are also eat it، همیش دوی غذا اخلي because they have overweight، ځکه دغه ناروغان د زیات وزن درلودونکي دي. او د ګیسټریک السر ناروغان چې دي نو دغوی ناروغان اوایډ فرایډ فود، د غذا د اخیستو څخه ډارېږي تر څو موږ ته درد پیدا شي، نو د غذا اخیست نه اخلي. بل هیماتیمیسس اینډ میلانا، هیماتیمیسس چې ده د ډوډینل السر کې 40% په ګیسټریک السر کې 80% او میلانا په ډوډینل السر کې 80% او په ګیسټریک السر کې 40% ده. د هیماتیمیسس په استفراقاتو کې د وینې راتګ او میلانا په غایطه موادو کې د بلډ شتون، البته د عقل بلډ نه، د خط په څیر باندې تور رنګه بلډ شتون ته ویل کېږي چې حتی د غایطه مواد ته هم تور رنګ ورکړوي. انویسټیګیشن د stool examination for fecal alkali blood and complete blood count CBC for decrease in blood cells.
سره کیږي او ډیاګنوسیس ټیسټ د اکثر د اندوسکوپي په واسطه باندې د اندوسکوپي په واسطه باندې دغه د بایوپسي اخیستل او همدارنګه یوریا بلډ ټیسټینګ او اپر ګیسټروانټسټینل سیریز او د اندوسکوپي دپاره دلته یو اندوسکوپي ده چې ترسره شوې ده یو ډاکټر صاحب په واسطه باندې او دا یو اندوسکوپي ده چې پایپ د خولې د لارې ښکته کېږي او زه تاسو ته عکس درښیم هلته مونیټور لګېدلی ده هلته مکمل د ډاکټر صاحب په واسطه باندې کتل کېږي او هلته عکسونه اخیستل کېږي دا د معدې داخلي برخه ده large bleeding ulcers تاسو ګورئ هغه ulcers چې د البته د هغه له کبله نه پیدا شوی دی د اچ پایلوري له کبله پیدا شوی دی یا د زولنزل سنډروم له کبله دی تاسو کتلی شئ غیر اختلافي پیپټیک زخم کې لابراتواري ازموینه نارمل وي دویم د وینې معاینات د انیمیا بیړنۍ یعنې د ځانګړې وینې بهیدل له کبله وي او لوکوسایټوسیس یې د سوري کېدو یا پنټریشن نښه ده د سیروم د امیلایز د کچې لوړوالی او یا د اپیګاسټریک شدید درد پانکراس ته د السر د پنټریشن ښودونکی دی او اندوسکوپي د معدې او آسنه د زخمونو د پیژندلو لپاره ښه ازموینه ده ښه ازموینه اندوسکوپي ده د دې په واسطه د خبیث زخم درلودلو او د اچ پایلوري د البته د شتون لپاره بایوپسي اخیستل کېږي د باریوم د رادیوګرافي پرتله ښه او سمه تشخیصه ازموینه ده د اثناعشر زخم هیڅکله خبیث نه وي نو بایوپسي ته هم اړتیا نشته د 15 نه تر 3 سلنه ګاسټریک سلیم زخمونه د خبیث زخمونو په شان ښکاري خو د دې ګمان د لرې کولو لپاره بایوپسي اړینه ده همدارنګه د معدې زخم باید وروسته 12 اونیو د درملنې څخه بیا اندوسکوپي شي چې زخم بشپړ روغ دی او که نه که ښه شوی نه وي د خبیث زخم ګمان پرې کېږي او د معدې دواړه سلیم او خبیث زخمونه د معدې په کوچنۍ انحنا کې لږ مخکې مې تاسو ته یادونه وکړله بیا هم راغیم مخې ته اوس د معدې په کوچنۍ انحنا کې وي چې د خبیث زخم قطر د 3 سانتي مترو څخه زیات وي همدارنګه که د کتلې په منځ کې زخم وي نو د خبیث زخم دونکی ده او بل د اچ پایلوري لپاره ازموینه هم د ګاسټریټس تر د اچ پایلوري لپاره ازموینه هم چې د په بلډ کې په سټول کې هم ترسره کېږي دا د یو هغه ده د البته چې د اچ پایلوري لپاره زخمونه هم د اندوسکوپي په واسطه باندې معلومولی شو او دا هم د اندوسکوپي لپاره یو تصویر ده چې اندوسکوپي اخیستل کېږي پروسیجر ده in all patients with the alarming symptoms endoscopy is required dysphagia, white nose, vomiting, anorexia, hematemesis
اور میلانا. ډي ډي ایکس د ډسپژیا ادر کاسز سره، جټ سره، بایل ډاکټ ډیسیز سره، اکیوټ پانکراتایتس سره، ایزوفاجیل رپچر سره، اورټیک انوریزم او اورټیک رپچر سره. منیجمنت دغه ناروغانو سره کم ترکیږي. اول لایف سټایل موډیفیکیشن، هایپر سیکریټوري ډرګز تراپي، اچ پایلوري اریډیکیشن تراپي and surgery. په لایف سټایل موډیفیکیشن کې څه شی دي؟ دغه ناروغان چې په پیپټیک السرز باندې اخته دي، دغه ناروغان لومړی باید د انسایډ ډرګز د استعمال څخه مخنیوی وکړي او انسایډ ډرګز استعمال نه کړي. دویم سموکینګ یا د سګریټ څخه مخنیوی وکړي. څلورم د الکول استعمال څخه او د ډېر تشویش څخه هم ځانونه وساتي. نو په ډرګز کې تر ټولو مهم او هایپو سیکریټري ډرګز تراپي کې ورته تر ټولو مهم چې هغه پی پی آی دي. پی پی آی تر ټولو بهترینه ادویه، بهترینه او کم ساید افیکټ لرونکې ډرګز چې دي او تر ډیره مثبت ثابت شوي دي پی پی آی ده، چې اومیپرازول، لانسوپرازول، رابیپرازول، پانتوپرازول او ایزومیپرازول. اومیپرازول 20 ملي ګرامه، لانسوپرازول 10 ملي ګرامه، رابیپرازول 20 ملي ګرامه، پانتوپرازول 40 ملي ګرامه او ایزومیپرازول هم 40 ملي ګرامه. د مریض حالات په نسبت هغه دوز ورته هم ټاکل کیږي. البته په اچ پایلوري کې دوز هغه ده چې وروسته په یادونه کوو د اچ پایلوري ډرګز لپاره. د پی پی آی ساید افیکټ د ویټامین بی 12 ډیفیسینسي، آیرن ډیفیسینسي، انیمیا and calcium absorption disorder د ساید افیکټ دي. او د H2 ریسپټر انتاګونیستونه لکه سیمیټیډین، رانیټیډین، فاموټیډین او نیزاټیډین، همدارنګه ساکرالفیټ او بسموث سبسټریټ او بسموث سب سالسیلیټ چې د موکوزا د تخریب د څخه مخنیوی کولو او همدارنګه د هغه په بیرته رغېدنه کې کومک کوي. پروستاګلینډین انالوګ او انټي اسید تاسو ګورئ د ډرګز په هغه کې شامل دي. د که چیرته د ستاسو د معدې د زخم لپاره اچ پایلوري پازیټیو وي، یعنی اچ پایلوري مثبته وي، نو د ښه او هغه لپاره د هریسن څخه دغه درملنې دغه جدول ما راخیستی دی. په لومړی سر کې د پی پی آی په هکله د دې درملو د ژوند موده د 1 ساعت څخه کمه خو اغېزې د 40 ساعتو څخه زیاتې دي. د دې درملو د خولې مستحضرات همدغه چې مې درته یو وویل لکه اومیپرازول و، لانسوپرازول و، رابیپرازول و، پانتوپرازول و، ایزومیپرازول و. خو دغه درمل ښه ډرګز او ښه دوا ده چې تقریبا 90 سلنه په 40 ساعتو کې د اسید HCl هایدروکلوریک اسید د تیزابو افراز نهي کوي او د H2 ریسپټر بلاکر پرتله دغه درمل ډیر چټک او تیز کار کوي. یعنی د H2 ریسپټر بلاکر د پرلسی ویل شوي دي چې 15 سلنه په 40 ساعتو کې تیزابو افراز نهي کوي، خو د پی پی آی بیا وایي چې تقریبا 90 سلنه د تیزابو افراز نهي کوي. پی پی آی باید نیم ساعت مخکې د ډوډۍ څخه وخوړل شي چې ډیر د سهار لخوا
هر یو له دوی څخه د ورځې یو ځل ورکول کېږي چې نوي سل د اثنی عشر د زخم د 4 اونیو د 4 اونیو یعنې 28 ورځو په موده کې او نوي سل د معدې زخم د 8 اونیو په موده کې چې تقریبا 50 ورځې راځي. نو د زخم رغوي. دغه درمل د لنډې مودې درملنې لپاره ښه درمل دي، خو د اوږدې مودې لپاره بیا 3 سلنه یعنې داسې وایي چې 3 سلنه ناروغانو کې د ګیسټرین د کچې د لوړوالي له امله په انسانانو کې د انټروکرومافین حجرو هایپرپلازیا لامل کېږي. د کلینیکي ازموینو له مخې د 10 کالو راهیسې په انسانانو کې د دې درملو ټوکسیسټي څرګنده شوې نه ده. د اوږدې مودې لپاره کارول کېږي او خو دغه یو څو ساید افیکټ دي چې رامنځته کوي لکه د ویټامین B12 ډیفیسینسي، آیرن ډیفیسینسي او کلسیم ابزارپشن ډیس آرډرز رامنځته کوي او نور ډیر چویس او ډرګس دي. په دې کې په البته په پیپټیک السرز کې پانتوپرازول ډیر د استعمال وړ دی او بیا په اچ پیلوري کې بیا هریسن په اومیپرازول باندې ډیر تاکید کړی دی چې اومیپرازول ډیر چویس ډرګس دي. البته هریسن ډیر تاکید کړی په اومیپرازول باندې او کرن خو بیا دواړه ښودلي دي، یعنې کرن مکمل پی پی آی، هریسن حتی ته دی چې بیخي ډایرکټ اومیپرازول یې راخیستی دی. نو د پیپټیک السرز ناروغانو د درملنې یو له مهمو او اهمو او چویس ډرګس څخه یعنې پی پی آی دي، یعنې هر هغه څوک چې د معدې زخم ولري نو پی پی آی درمل ورته د چویس ډرګس دي چې یو ځل بیا یادونه کومه، یو ځل بیا درته یادونه کوم، بیا یادونه کومه چې که څوک د اثنی عشر زخم ولري نو 4 اونۍ یا 4 هفتې باید پرله پسې بدون د کوم قضایي، بدون د کوم عذر د پی پی آی ډرګس څخه استفاده وکړي. دې سره کمباین نور ډرګس شته چې ورو ورو په تعقیب سره هر یو ویل کېږي لکه بسموت سبسلفیټ. نو دغه درمل د ډرینل السر دپاره 4 اونۍ باید په هیڅ صورت سره قضا نشي او پکې قضایي را نشي، ځکه چې ډېری زموږ ناروغان چې دغه درمل واخلي یا 10 ورځې یا یو هفته د هغوی په اعراضو کې ښه والی رامنځته شي، نور درمل ایسته وغورځوي او د درمل نه استعمالوي، نو د یو څه وخت بعد بیا ورته هغه اعراض پیدا شي، بیا پیدا شي، نو ناروغ ډېر سره په تکلیف وي او په لاسو ګرېوان وي. همدارنګه د پیپټیک السرز لپاره بیا په 8 اونیو کې د رغېدو مرحله ده چې باید 8 اونۍ دغه درمل واخیستل شي. یعنې د ډرینل السر دپاره یا د هغه د قرحې دپاره د اثنی عشر د قرحې دپاره 4 اونۍ او د پیپټیک السر د قرحې دپاره، د ګیسټریک السر د قرحې دپاره، د معدې د زخم دپاره، د کوچنیو کولمو زخم دپاره 4 اونۍ او د معدې د زخم لپاره 8 اونۍ باید واخیستل شي. او H2 ریسپټور انتاګونسټونه
دغه 4 مستحضرات لري چې سیمیټیډین، رانیټیډین، فوماټیډین، نیازیټیډین. د شپې لخوا د خوب په وخت کې یو ځل ورکول کېږي. نوموړي درمل چې سیمیټیډین یې د سایتوکروم پی 450 میتابولیزم د نهي کولو له امله لږ کارول کېږي، او هم د تیوفلین، وارفرین، لیډوکاین او فیروټاین سره نه ورکول کېږي، ځکه چې دوی د سیروم کچه لوړوي، او همدارنګه د ټایونو یا سینو د غټوالي او د جنسي کمزوري لامل کېږي. البته چې سیمیټیډین چې یو ځل بیا درته ووایم د تیوفلین، وارفرین، لیډوکاین او فیروټاین سره نه ورکول کېږي، او د جنسي کمزورتیا لامل کېږي، د تایونو د غټېدو لامل هم کېږي. دغه درمل د مخاطي طبقې دفاعي غښتلتیا لوړوي. البته ساکرالفیټ د دوه ریسپټور انتاګونسټونه خلاص شو. د اول هغه درمل چې د مخاطي طبقې دفاعي توان قدرت لوړوي، لکه ساکرالفیټ، بسموت سبسټریټ او بسموت سبسالسلیټ. ساکرالفیټ د سکروز المونیمي مالګه ده چې د زخم د بیخ یا د پیپټیک ویجاړولو څخه ساتي، او 1 ګرام د ورځې 4 ځله ورکول کېږي. د پښتورګو په ځنډنۍ بېوسۍ کې نه ورکول کېږي، یعنې هغه څوک چې رینل فیلارز، کرونیک رینل فیلار ولري نه ورکول کېږي. او دغه بسموت لرونکي درملونه د پیپټیک زخم د ناروغیو بنسټیزه درملنه ده چې د اچ پایلوري په له منځه وړلو کې د 2 انټي بیوټیکو سره ګډ کارول کېږي. مستحضرات یې عبارت دي له بسموت سبسټریټ ان بسموت سبسالسلیټ. د مستحضرات دي چې او یا په کلویډل بسموت سبسټریټ او بسموت سبسالسلیټ سره هم پیتو بسمول سره په نوم باندې هم یادېږي. او بل پروستاګلینډین انالوګ او چې د میزو پرستول پروستاګلینډین ته ورته درمل دي چې 200 مایکروګرامه د ورځې 4 ځله ورکول کېږي. اړخیزې عبارت دي له نس ناستي او ابورشن څخه. په امیدوارو او ماشوم زېږوونکو میندو کې نه ورکول کېږي. دا د نن سټرویډل یا د انسایډ د التهاب ضد درملو زخمونو د مخنیوي لپاره ښه درمل دي. یعنې هغه زخم چې د انسایډ له کبله رامنځته شوی اوسیږي، یا د نن سټرویډل انټي انفلاماټوري ډرګس له کبله کوم زخم رامنځته شوی وي، د هغوی لپاره د مخنیوي لپاره ښه درمل دي. بل انټي اسیدونه چې پخوا دغه د پیپټیک السر د ناروغانو په درملنه کې تیزاب په خنثی کولو کې غوره ونډه درلوده، خو اوس نادراً د لومړنیو تراپیوټیک درملو په توګه کارول کېږي. ناروغان یې په عمومي ډول د ډسپیپسیا د ګیلو له منځه وړلو لپاره خوري. او مستحضرات المونیم هایدروکساید، مګنیزیم هایدروکساید او د دې دواړو مخلوط څخه عبارت ده. او بل دا که چېرته مثلا اچ پایلوري پازیټیف وښیي، یعنې اچ پایلوري پازیټیف اوسیږي، نو بیا د درملنې لپاره 4 رژیمونه دي، البته 5 رژیمونه دي چې دغه ډېر مهم رژیمونه دي. یعنې هر هغه څوک چې د طب په بخش کې کار کوي باید په دې پوه شي. د اچ پایلوري لپاره مهم رژیمونه: اول رژیم
چې د OCM په نامه باندې او 14 ورځې ډیوریشن دی چې په دې کې او د اومیپرازول 20 ملي ګرامه په ورځ کې 2 ځلې. البته اول رژیم چې د سټانډرډ رژیم په نامه باندې هم یادېږي، په اول رژیم کې اومیپرازول 20 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې، کلیترومایسین 500 ملي ګرامه په ورځ کې 2 ځلې او میټرنډازول 500 ملي ګرامه په ورځ کې 2 ځلې ناروغ ته ورکول کیږي. او دویم رژیم کې 14 ورځې ډیوریشن لري چې اومیپرازول 20 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې، کلیترومایسین 500 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې، اموکسیسیلین 1 ګرام د ورځې 2 ځلې. او دریم رژیم کې اومیپرازول 20 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې، بسموت سب سالسیلیټ 2 ټابلیټه په ورځ کې 4 ځلې، تتراسیکلین هایدروکلورایډ 500 ملي ګرامه په ورځ کې 4 ځلې، میټرنډازول 500 ملي ګرامه په ورځ کې 3 ځلې. او څلورم رژیم اومیپرازول، البته دا هم 14 ورځې دی، او دریم رژیم هم 14 ورځې دی. په څلورم رژیم کې اومیپرازول 20 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې، اموکسیسیلین 1 ګرام د ورځې 2 ځلې، کلیترومایسین 500 ملي ګرامه په ورځې 2 ځلې، او تتراسیکلین او بخې ډیر زیات ټینیډازول 500 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې، یعنی ټینیډازول 14 ورځو لپاره. او په پنځم رژیم کې اومیپرازول 20 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې 10 ورځو لپاره، اموکسیسیلین 1 ګرام د ورځې 2 ځلې 10 ورځو لپاره، لیوفلوکساسین 500 ملي ګرامه د ورځې 2 ځلې د 10 ورځو لپاره. دا 15 هغه رژیمونه چې د اچ پایلوري له کبله پیپټیک السر سره رامنځته شوی وي، بهترینه او اساسي درملنه کې راځي چې اکثرا زه خپله ډیری د همدغه رژیمونو څخه استفاده کوم او تر اوسه پورې ټول مثبت ثابت شوي دي. سرجیکل ټریټمنټ یعنی په کوم وخت کې دغه ناروغانو ته جراحي درملنه صورت نیسي، که چیرته طبي درملنه ناکامه شي، که چیرته اختلاطات لا مخکې لاړ شي، که چیرته افرازات په های لیول سره وي، نو بیا تر ټولو د طبي درملنې په نسبت سرجري ته لومړیتوب ورکول کیږي. یعنی کوم حالات کې انډیکیشن لري سرجري؟ failure of medical treatment, development of complication, high level of gastric secretion in combined duodenal and gastric ulcer. Our principle, reduce acid and pepsin secretion. دا هغه مانورې دي، هغه پروسیجرونه دي چې په هغه کې اجرا کیږي، په جراحي کې اجرا کیږي. ان شاء الله په بله ویډیو کې په دې باندې تفصیل سره خبرې کوو چې په دې کې کوم کوم پروسیجرونه شامل دي او کوم عملیات سره کیږي. نن په دې هکله بحث نه کوو، په بله ویډیو کې به ان شاء الله په دې هکله باندې مکمل بحث کوو، ځکه چې دې کې ډېره غټه موضوع ده او 1 ساعت مکمل کافي نیسي. بیا پې بحث کوو، تعقیبي ویډیو درته پوسټ کوم، اپلوډ کوم، په هغې کې شته دی. ښه، پوسټ اپریټیو کار باید څه شی وشي، دا هم درته چې د انجي ټیوب او د مانیټور هغه درته په بله ویډیو کې زه هغه کوم. د جراحي یعنې پوسټ اف کمپلیکیشن چې د جراحي څخه وروسته مثلا کوم کمپلیکیشن ورکوي، دا 3 سلایډه چې د جراحي پروسیجر او د جراحي کې کوم پروسیجرات ترسره کیږي د جراحي په درملنه کې، پوسټ اپریټیو کار یې څه شی دي، او پوسټ اف کمپلیکیشن باره کې
بله ویډیو کې بیا خبرې کوو. عموما د پیپټیک السرز کمپلیکیشن چې دي هیموراج ده، پرفروشن ده، ناروینګ اینډ ابسترکشن ده. دا د اختلاطات د پیپټیک السرز چې په تعقیبي ویډیو کې درته ټول در سره شریکوم انشاءالله.